سورۃ قدر مخی سورۃ کی ترغیب و قرآن تدی سورۃ کی داغه دا ترغیب وجه ذکر کړي دا خو قرآن د قدر پشپا کې راغی ځکه ډېر عزتمن کتاب دی داوود سورۃ بسې عظمت د قرآن او خلاصه به همدای اولی نزول د قرآن کړي په ليله القدر کې او بیا یې عظمت د ليله القدر ذکر کړي په درې وجو بسم الله پنوم د الله چې غوړه کړي دا امت په ليله القدر باندې رحمان هغه رحمان ذات ته چاغه د بندگان لپاره تقدیر کې هغه سری کړی چې دوی ته محتاج دي او رحیم ذات ته تخصیص کړي د دې امت په انزال القرآن باندې په ليله القدر یقینا دا شروع د نزول د قرآن منګه کړي پشپا د قدر کې قرآن نازل شي نازلې د شروع شوی د پشپا د قدر او هغه روایت صحیح نه چې غني د اسمان د دنیا ته غني په یو ځل باندې راغره روایت هغه ابن کثیر او نور وایي صحیح نه د سیماناو کې شروع د نزول د قرآن په ليله القدر کې شوی ده او ليله القدر ته څه کوي عزت ډېر زیات یا ډېر قدر وایي تنګوالي ملائکه ډېر را کوزي شي یا ليله القدر ته څه کوي پدیش پکې ټول کال فیصله ملائکه ته سپارل کی تعالی چا خبر در کو ما ليله القدر چې ليله القدر څومره لوی شان والا ده شان ډېر زیات شپه د قدر چې دا غوړه د زرو میاشتونه ډېر لوی زرو میاشتونه غوړه سمانه یې نه د عبادت چې دا د بل چا د زرو میاشتو د عبادت نه دا غوړه په خوا زمانہ کې بچي مخکنو امتونو کې لوی عابد به هغه سړی تا چې زر میاشتې به عبادت او زمونږ د امت خدا چا عمر زر کال نه زر میاشتې نه نو څنګه به زر میاشتې عبادت نو الله د دې امت سه احسان وکړي وشپه ولا ورکړه چې هغه د زر میاشتو نه غوړه چې هغه نه تقریبا درې اتیا کال او څلور میاشتې جوړیږي دغه شپه کې چې ځان له عبادت وکړي لکه تا چې درې اتیا کال او څلور میاشتې او ځنې علما ویلي زر عبارت ته کثرت نه بلا محدوده بلا تحدید د ډیر عمر د عبادت نه د یوې شپې عبادت غوړي او دې کې د اهل علم تقریبا یو څولې قولې او خبره ده لک چې ليله القدر د رمضان په میاشت کې او بیا په لاسو کې او په لاسو کې پاوتارو کې او اکثر په وشته مرادي له خو حسر نه او کدا نه چې د ليله القدر دسي نکه چې پار کال باندې دسي خاص نکه نشتا او دام بهتره ده چې داسي د ليله القدر د معرفت د پاره د ثواب د پاره په جاندل د ليله القدر ضرور نه دی لګ حافظ ابن حجر دوانه طرف ته قولونه ذکر کړي خیر من الف شهر دویم فضیلت واورا نازلېږي ملائکه او روح او جبريل دا یا خاص ملک دی لکه مکه خاص یو مخلوق دی علاوه د ملائکه عبد الله ابن عباس او د حدیث سره معلومیږي جبريل په کرا کوزيږي او کم خلک چې عبادتونه کوي هغه ته سلامونه کوي جبريل هم په کرا کوزيږي پدیش پکې په حکم د رب د دی باندې من کل امر معنا بكل عمل راوړي هر یو حکم معالم التنزيل وایي دیش پکې چې کما سپه سلی دی کال کې شوی هغه ټولی را کوزیل سلام منا هي سلام دار سلامتی اشپرا او هي د شپچوي حتا مطلع الفجر وی تر دې پورې چروخي جی سبا ځنه علماء ویلي سلام خبر مقدم او هي حتا مطلع الفجر دا ولا مبتدا مخه سورت کې امتیاز هم داو ذکر د عظمت د ليله القدر